د النجم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 53مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 2 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى قسم دی په ستوري باندې کله چې هغه پریوت ستاسې ملګری نه بېلارې شوی دی او نه یې په سرغړاوي سره سمه لاره پریښې ده هغه له خپل نفسي خواهش نه خبرې نه کوي ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دا قرآن خو یو وحی ده چې پر هغه نازلیږي برلاسه ځواکمن یعنی جبرائیل علیه السلام دته هغه قرآن ښودلی چې د ښکلې څېرې خاوند دی نو هغه راغی او د لمر خاته پورتنیو آفاقو کې ودرېد بیا نږدې راغی او پاس ځوړند شو تر دې پورې چې د 2 لیندیو برابر یا له دې نه څه کمه فاصله کې محمد ته نږدې پاتې شو فأوحى إلى عبده ما أوحى هله نو هغه د الله بنده ته وحی ورسوله هره وحی چې هغه ته رسېدونکې وه ما كذب الفؤاد ما رأى سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې دروغ ګډ نه کړل افتمارونه على ما يرى نو آیا تاسې په هغه شي باندې له هغه سره شخړه کوئ چې هغه یې په سترګو ویني ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى بېشکه چې د یو بل وار هم جبرائیل پر راښکته کېدلو لیدلی و د سدرة المنتهی سره هغه ځای چې نږدې ته یې د مسلمانانو د اوسېدو جنت دی إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى په هغه وخت کې پر سدره باندې غوړېدل هغه څه چې غوړېدل د هغه محمد سترګې ونه ګرځېدلې او نورو شیانو ته یې ونه کتل او هغه د خپل پروردګار لویې نښانې ولیدلې أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اوس لږ ووایي تاسې کله د دغه لات او د دغه عزا او د دریم دغه بل بت منات پر حقیقت باندې څه غور کړی دی ألكم الذكر وله الأنثى آیا زامن ستاسې لپاره دي او لوڼې د خدای لپاره تلك إذا قسمة ضيزى دا خو ډېره ناحقه او غیر عادلانه ویشل شو إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى په اصل کې دا هیڅ نه دي مګر فقط څو نومونه چې تاسې او ستاسې پلار نیکه ایښي دي الله د دوی لپاره کوم سند نه دی نازل کړی حقیقت دا دی چې خلک د تش وهم او ګمان پیروي کوي او د نفسي غوښتنو مریدان ګرځېدلي دي
په داسې حال کې چې د هغو د پروردګار لخوا هغو ته هدایت راغلی دی. أم للإنسان ما تمنى آیا انسان چې هر څه وغواړي د هغه لپاره همغه حق دی؟ فلله الآخرة والأولى د دنیا او آخرت مالک خو یوازې الله دی. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. په اسمانونو کې چې څومره پرښتې موجودې دي د هغو شفاعت هیڅ په کار نشي راتلی تر څو پورې چې الله د یو داسې چا په حق کې د هغه اجازه ورنه کړي، هغه هم د هغه چا لپاره چې هغه یې عریضه اورېدل وغواړي او هغه ته یې خوښه شي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په پرښتو باندې د ښځینه معبودانو نومونه ږدي. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. په داسې حال کې چې له دوی سره د دغې معاملې هیڅ علم نشته، دوی تش د ګمان پیروي کوي او ګمان د حق په ځای هیڅ په کار نشي راتلی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د النجم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 53مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 2 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیات څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نو ای پیغمبره څوک چې زمونږ له ذکر نه مخ اړوي او د دنیا له ژوند نه پرته بل هدف نشته هغه پر خپل حال پرېږده. د دغو خلکو د علم حد فقط هم دغه دی. په دې خبره ستا پروردګار ښه پوهیږي چې د هغه له لارې نه څوک ګمراه شوي دي او څوک پر سمه لاره دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. او د ځمکې او اسمانونو مالک همدا الله دی تر څو الله بدي کوونکو ته د هغو د عمل بدله ورکړي او هغو کسانو ته ښه مکافات ورکړي چې هغوی ښه رویه غوره کړې ده. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړو افعالو څخه ډډه کوي مګر دا چې څه قصور یعنی کوچنی ګناه ترېنه صادره شي په دې کې شک نشته چې ستا د پروردګار د بښنې لمن ډیره پراخه ده.
هغه پر تاسې له هغه وخت نه ښه پوهیږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسې پیدا کړئ او کله چې تاسې لا د خپلو میندو په ګېډو کې خام ماشومان یعنې د جنین په توګه وئ نو د خپل نفس د پاکۍ دعوه مه کوئ همغه ډېر ښه پوهیږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى ای پیغمبره آیا تا هغه څوک ولیده چې د خدای له لارې نه واوښت او په لږ څه ورکړه نور منع شو أعنده علم الغيب فهو يرى آیا له هغه سره د غیب علم دی چې هغه حقیقت ویني أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى آیا هغه ته د هغو خبرو څه خبر نه دی رسېدلی چې د موسی په صحیفو او د هغه ابراهیم په صحیفو کې ویل شوي دي چې ژمنه یې ادا کړه دا چې هیڅ پیټی اخیستونکی به د بل پیټی وانخلي او دا چې د انسان لپاره هیڅ نشته مګر هغه چې هغې سایه کړې ده او دا چې د هغه د سایه حاصل به ډیر ژر ولیدل شي او د هغې پوره بدله به هغه ته ورکړه شي او دا چې په پای کې ورتګ ستا همدا پروردګار ته دی او دا چې همغه تعالی وخندول او همغه وژړول او دا چې همغه مرګ ورکړه او همغه ژوند وباخه او دا چې همغه د نر او ښځې جوړه پیدا کړه له یو څاڅکي یعنې نطفې نه کله چې هغه څڅول کیږي وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى او دا چې بیا ژوندي کوله هم د همغه پر ذمه دی او دا چې همغه بډای کړه او شتمني یې ورکړه او دا چې همغه د شعرا د ستوري رب دی او دا چې همغه لومړنی عاد هلاک کړ وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى او سمودي داسې له منځه یووړ چې له هغو نه هیڅوک باقي پرې نه ښود او له هغو نه مخکې د نوح قوم تباه کړ ځکه چې همغوی ډیر سخت ظالمان او سرغړونکي خلک والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا او هم د لوط د قوم پر بل مخ اړول شوي ښارونه یې ښکته راوغورځول بیا یې پر هغو باندې هغه څه خواره کړل چې تاسې پوهیږئ چې څه یې خواره کړل فبأي آلاء ربك تتمارى نو ای مخاطبه د خپل پروردګار په کومو نعمتونو کې به ته شک وکړې هذا نذير من النذر الأولى دا یوه ویرونه ده له مخکې راغلیو ویرونو څخه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة راتلونکی ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی دی له الله نه پرته څوک د هغه ایسته کوونکی نشته أفمن هذا الحديث تعجبون
وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. نو آیا همدا هغه خبرې دي چې تاسې پرې تعجب ښکاره کوئ؟ خاندئ او ژاړئ نه؟ او په سندرو غږولو سره د هغو مخه نیسئ. د النجم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 53 سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 2 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 2 آیت څخه اورئ چې د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. فاسجدوا لله واعبدوا. سر ښکته کړئ د الله په وړاندې او بندګي په ځای راوړئ. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.